ښاغلی ګرانډي چې رالی د پاکستان د چارواکو سره لیده کاتل وکړل، موږ دې ته ډیر خوشاله وو چې زموږ د افغان کډوالو کوم مسایل چې په پاکستان کې دا وخت کې کستنېدل دي، که د کاډو مسایل وي، که بیا د افغان کډوال د ECC یا د پیوار کاډو مسله وي، یا هغه افغان کډوال چې اسناد نه لري دا هغو مسایل وي، دا به حل کړي. خو د دوی سفر زما خپل په شخصي نظر باندې زموږ هغسې درد ته دوا نه سو. ګرانډي چې راغلی و زموږ خپل په سوچ باندې د یوازې د هغو افغان کډوالو باندې د ډیر فوکس و چې کله په 2021 کې د افغانستان تیر حکومت ړنګ سو، د هغه کم کډوال چې په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې میشت و، دا چې د خیبر پښتونخوا ته ولاړی فوکس یې پر هغه شی باندې و. او پاتې شو د پاکستان د کابینې د خوا څخه چې پرون کم افغان کډوال پیوار کارت درلودونکو ته کم وخت د یو کال د ورکړل سو، خو په څنګ کې بیا افغان کډوالو ته یو غټه دغه بند کښېښودله. هغه دا و چې اوس موږ د افغانستان ته تګ راتګ مړی ژوندی، نیم کور دلته نیم کور هلته، د هغو دپاره که فرضاً دی پر پوله وراوړي یا پر تورخم یا پر سپین بولدک او دی انټري وکړي، د ده ډیټا نوره ختمیږي. نو دا د افغان کډوالو دپاره یو ډیر خواشینونکی خبر و. او بله خبره دا و چې دا کم بې اسناده افغان کډوال پاته و، د یونیسیار خپل پر صفحه باندې او د رسنیو سره دا شریک کړله چې پاکستان حکومت موږ ته د دغو افغان کډوالو چې اسناد نه لري د هغو د ستانه کېدو لړۍ ودروله. خو متاسفانه د پاکستان د وزارت خارجه کوم ویان ده چې د یا مرستیاله ده زهرا بلوچ وویل چې موږ نه دا پرېکړه کړې ده او نه موږ تر اوسه پورې دا خبره کړې ده، زموږ د بې اسنادو کډوالو لړۍ به جاري ساتو. نو دغه د ښاغلي ګرانډي سفر ته موږ دومره چې څومره خوشبینه وو هغومره خوشبینه نه سو، او نه زموږ مسایل در اوسه پورې ګونګ پاته دي. رسنیو ته څه ونه وتله. نو زموږ دا هدف و چې زموږ افغان کډوال ته به 3 کاله 4 کاله یا 15 کاله وخت ورکول کېږي د دوی د کاډو. آیا که تاسو پښتون صاحب موږ ته دا ووایاست دلته په بلوچستان کې څومره پیوار کارډ لرونکي او څومره ECC کارډ لرونکي افغان کډوال دلته وسته؟ دلته خو یو رسمي سرچینې دي یو غیر رسمي دي. په رسمي سرچینو کې 3.5 لکه پیوار کارت درلودونکي دي او تر 4.5 لکه پورې ECC کارت درلودونکي افغان کډوال دي چې دا 8 لکه کډوال دي. خو چې دغه سره واخې غیر رسمي سرچینې وایي چې 12 لکه افغان کډوال په بلوچستان ایالت کې میشته. دا بدی کې په ناقانونه توګه قانون او قانوندار چې دی هغه دواړه پرې کدلته میشته. خو زموږ غټ هیله او توقع دا چې موږ افغان کډوال ته به یو داسې پالیسي یو داسې میکانیزم خپل ژوند د 40 کلنه کم ژوند چې د هغه راټول کې او لاړ سي یو ته په عزت باندې. خو متاسفانه هغه ته صرف یو ولس میاشت د جولای سیزن وباسي وخت ورکړل سو. او ECC کارت درلودونکي افغان سټیزن کارت والا وسم دغه سي په ګم خاطه کې پاتې دي، دغه دغه پالیسي نه د روښانه سوي چې په هغه بڅ دغه وخت تاسو دلته کم کډوال په قانون توګه دلته پاتې کیږي، هغه کې زیاتره د ECC کارډو لپاره هم درخواستونه ورکړي دي. ايوم لاندې کوم کار کې سیر په نامه اداره است هغه به څه کې دغه روان وخت به سره کم 3,50,000 افغان کډوالو رجسټریشن په 2019 کې وسو، هغه ته صرف 4 لکه کارډونه ورکړل شوي دي. نور 4.5 لکه کارډونه په بوجي کې بند په PCM سنټر کې پراته دي. تر اوسه پورې یو اداره په دې ونه توانېدل چې دفتر یا نادره مصارف ورکړي او دغه افغان کډوال ته د کارډونه ورکړي. دغه افغان کډوالو د استلو د بهیر سره سم پاکستان دولت باید داسې پریکړې وکړلې چې داسې کوم دلته سیمان خلاص کړي دي یا داسې کوم بانکو کې کوم اکاونټونه خلاص کړي دي، هغه هم د بندولو پریکړه پاکستان حکومت کړې و. د دې څه اثرات اچولې دي دلته پر تاسو باندې؟ اول زه خپل درته وایم، زما د اسلامي بانک کې زما اکاونټ دی په 2023 کې ما جوړ کړی جنوري کې، دا اوس ما سالري پکښې پوسولې بند دی. دا چې پرون سټیټ بانک لیټر جاری کړي چې دا موږ افغان کډوال ته وخت ورکړل سو چې دا اکاونټونه دي خلاص، خو لا تر اوسه پر نه دي خلاص شوي. نو دا د افغانانو لپاره پوسولې ډیر سخت خواشینونکي کار و. د دوی کاروبار نسی پر کولای، مقصد دوی ډاډه کار نسی کولای، ډاډه خپل پیسې یو ځای بل ته انتقالولای نسی. نو د افغان کډوالو مشکلات لکه څنګه چې زموږ چې د نړیواله سطح د ټول یونیسیار مشر راځي هغه به موږ ته څونه سلوته نه راسي، څونه موږ ته به دغه راکړي چې شي نسته. خو هغه شی ونه یو بل د پریکړې پاکستان حکومت تیر کال د 3 اکتوبر څخه د افغان کډوالو د واپسي کوم بهیر شروع کړي. هغه وخت دغه دلته ډیر زیات ستونزې پیښ شولې، افغان کډوال په ښارو کې نو څه ګرځیدلای. دا وخت
وخت پیوار او اساسي کار لرونکي افغان کډوال اوس تلای شي ښارونو ته خپل کاروبار کوي شي څه ګټای شي دا کومه پریکړه چې د حکومت پاکستان د خوا څخه وسو په 2023 کې اکتوبر کې تر د نن ساعت پورې افغان کډوال چې دی خپل روزګار ته په ډاډه زړه نسله وسم وجه چې ده وجه دا د چې پولیسو انتظامیه نه تنګي د کاروبار نشي کولای د هغه ژوند اسوګنه دلته بے باور ده نن یو فیصله ده ماشام بل فیصله ده سار بل فیصله ده غرمه بل فیصله هغه تنګیدو اوس بنسوي دي تنګیدل بنسوي دي خو افغان کډوال د روزګار کاروبار د چا سر نشي کول نه لوکل خلک د دوی سر کاروبار په ډاډه زړه کوي سوي سار دای نه چولار دغه وو د افغان کډوالو دلته په بلوچستان کې د منده زهر پښتون چې د مشته د انسیار د مشر د پاکستان د دورې بعد پر افغان کډوالو کوم قانوني اسناد لرونکي دي پرغس کوم اثرات د خبرو بعد لوي ژغه د مشته بیان کو د اوس هم وایي چې افغان کډوال چې دي اوس هم کڅ پاکستان وخت ورکړي دلته په نور هم پاتې کیږي خو دی په ډاډه زړه باندې نه په ښارونو کې ګرځېدای شي او نه کاروبارونه کولای شي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا ټي وی سرانان